د لمانځه په باب باندې ګورئ موږ تاسې هر ځای علما کرام بیان کوي، موږ تاسې ته په جوماتو کې بیانونه کېږي، خو دغه یوه لمانځه ته زموږ هغه حقیقتي لمونځ چې هغه کوم الله راڅخه غوښتی ده هغه ته زموږ ملا ماته ده. تاسې دا د لمانځه عبادت ته وګورئ، وایي الله تعالی په دنیا کې 4 قسمه مخلوقات پیدا کړي. د عبادت په لحاظ باندې 4 قسمه عبادتونه دي. د انسان په لمانځه کې 4 سره عبادات جمع شوي. ونې الله پیدا کړي دي، حیوانات یې پیدا کړي دي، حشرات یې پیدا کړي دي، غرونه یې پیدا کړي دي. دا ونې د الله عبادت کوي ټول عمر په قیام، او دا حیوانات دا د الله تعالی عبادت کوي ټول عمر په رکوع. دا حیوان لکه په رکوع باندې چې ولاړ، دا حشرات چې مارانو لړمانو دا شان دي، دا ټول عمر د الله عبادت کوي په سجده، په سجده پراته پراته یې که روان یې که ولاړ. او دا غرونه دا د الله تعالی عبادت کوي په شکل د اتحیات. او په جماداتو کې د سجدې مثال په ځمکه ورکړل شوی دی چې دا ځمکه هم همیشه الله ته په سجده وي. په جماداتو کې د رکوع مثال په اسمانونو ورکړل شوی دی چې اسمانونه ټول عمر الله ته په رکوع وي. اوس دا 4 قسمه مخلوقات دي، ونې دي، حیوانات دي، حشرات دي، غرونه دي. د دغو د چا عبادت په قیام ده، د چا عبادت په رکوع ده، د چا عبادت په سجده ده، د چا عبادت په قاعده ده. د الله تعالی دغه 4 سره عبادات د انسان په لمانځه کې راوړي. قیام پکې ځان ته فرض ده، رکوع پکې ځان ته فرض ده، سجده پکې ځان ته فرض ده، قاعده پکې ځان ته فرض ده. الله د ټولو مخلوقاتو عبادت د انسان په دا یوه لمانځه کې راوړي. هغه کمالي ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه لمانځه ته معراج المؤمن ویلی دی چې د مؤمن ملاقات او معراج چې الله سره ملاقات کېږي هغه به په دغه لمانځه باندې کېږي. خو د دغه لمانځه سره موږ د خپل ملګري لیدلي دي څومره سستي ده. دا لمونځ په جمع کول نفس لمونځ کول. لمونځ چې کوم انسان کوي د الله تعالی په رحمت کې داخل شي. کوم انسان لمونځ نه کوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي دا انسان به یو حکب په جهنم کې. حکب څو کاله ده؟ 80 کاله. 80 کاله به په جهنم کې د یوه لمانځه له وخته له وجې تېروي چې دی دغه لمونځ په قصد باندې پرېږدي. که نر ده که ښځه ده. د جمع یې څومره فضیلت ده؟ د جمع 40 ورځې چې لمونځ د امام سره سړی په تکبیر اولا باندې وکوي، دته حدیث کې راځي رسول الله وایي 2 داسې نعمتونه ورکېږي چې د دنیا په ټولو شانونه پیدا کېږي، په ټولو شان. یو دا ده چې دغه انسان به الله تعالی په دنیا کې له مخلصو مؤمنانو ولیکي، له منافقینو له لیسه به د ده نوم کاږي. دا به په مخلصو مؤمنانو کې ولیکل شي. دوم دا ده چې دغه سړی به په آخرت کې خدای پاک له جنتیانو ولیکي، د جهنمیانو څخه به د ده نوم کاږي. 40 ورځې چې د امام سره په تکبیر اولا باندې سړی عبادت لمونځ وکوي. اول واري امام تکبیر وایي تکبیرة الاولی خیر من الدنیا وما فیها. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تکبیر اولا دا بهتر ده له دنیا وما فیها چې څونه نعمتونه په دنیا کې دي ته دغو ټولو بهتر. 40 ورځې چې لمونځ له امام سره په جمع باندې وکړي دغه مقام خدای پاک ورکوي.